دا د پکتیکا ولایت ومنه ولسوالۍ ده. د دې دغه ولسوالۍ د مرکز ښرنې چې تقریبا په 30 کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده. د دې سیمې خلک ډېر غریب دي او ترڅنګ یې د تېرې ادارې په وخت کې دغه ولسوالۍ ته هېڅ ډول کار نه ده سوی. دغه ولسوالۍ چې تاسو یې ګورئ او دغه خلک ډېر کوړه کې لیدل کېږي. دا پخوانۍ ولسوالۍ وه چې بیا دلته زیات جنګونه وو. د جنګو له امله چې دغه ولسوالۍ ونړېدله، له منځه ولاړه. ولې دلته کله چې د افغانستان اسلامي امارت د پکتیکا مرستیال والي محیب الله حماس صاحب و، دغه ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړه او د دې ولسوالۍ د بنسټ ډبره یې کېښوله. دغه مراسم هماغه مراسم دي چې دې ولسوالۍ ته د مرستیال والي حماس سره د ومنې ولسوالۍ د ډېری سیمو خلک را روان دي او دغه خلک هم خوشحاله دي چې په خپله سیمه کې ولسوالۍ ته ودانۍ جوړېږي او د ودانۍ کې به دولتي کارونه، د خلکو ستونزې، هر څه په همدې ځای خلاصېږي. دلته ډېری مجاهدین هم تاسې ګورئ چې د خپلې غونډې امنیت یې نیولی ده او د دې سیمې خلک اوس هم غوښتنه لري چې یادې ولسوالۍ ته د بشپړه پاملرنه وشي. نو دلته به تاسو د ډېرو خلکو خبرې واورئ، جالبې خبرې به واورئ چې خلک د یادې ولسوالۍ لپاره کومې غوښتنې لري. زموږ دا منطقه چې د ټول غریبان خلک د هېڅ شی نه لري. څه په بر حکومت کې چې و حالت هم پاتې دي، د اوس حکومت چې ده هم دا اوس دغې ولسوالۍ ته خلک راغلي دي، اوس یې په بنسټ ډبره ږدي، بندونه نسته، خلک له ستونزو سره مخامخ دي، موبایل یې کار نه کوي، خلک ټول غریبان دي، در بدره دي. دغې ومنې ته د روډ، د اوبو، د بندو، د هر شي دپاره د دغ ته توجه وشي چې موږ سره همکاري وشي. دا خلک 20 کاله پاته دي، هېڅ شی هم نه جوړ شوي. ټول خلک دغسې دا ټول غریبان خلک دي. یو خر او یو دی د مرځ غره ته ځي، بیا هلته ولي یې ټولوي، بیا راځي، بیا یې خرڅوي، بیا د کور روزګار پرې کوي. نه دې ته مرسته رسېدلې، نه بل شی ورته رسېدلي، هر څه دغه ویران پاته دي. موږ سره د دمارو جان همکاري وشي، توجه دې وشي، تر کابله تر غټو غټو چارواکو پورې دا کیسه د موږ ورسېږي چې له موږ سره مرسته وشي. 20 کاله دا پاته ده دا ولسوالي.